ستړي مشئ ملګرو په خیر راغلی. څنګه چې ما تاسو ته تېر ویډیو کې وعده کړې وه چې موږ به د HTML نه شروع کوو او HTML ما تاسو ته تېر ویډیو کې ویلي وو چې HTML کې موږ عام طور سره دا کوو چې موږ د ویب سایټ یو سټرکچر جوړوو. ویب سایټ کې کم الیمنټس پکار دی چې وي، ویب سایټ کې پکار دی چې یو تصویر وي، هغه کې بټنه وي، هلته یو انپوټ فیلډ وي کوم ځای کې چې ته څه لیکل کولی شې، هغې پکار دی چې هغه ریډیو بټن یا ډوټ ډوټ والا هغې کې پکار دی چې آپشنز وي. بس د ویب سایټ سټرکچر ورته ویوه. نو هغه به موږ زده کوو چې دغه شیونه موږ څنګه کولی شو. نو د هغې دپاره ظاهر خبره ده موږ ته څه ټول پکار دی چې هغه موږ په خپل لیپټاپ کمپیوټر کې کولاو کړو او هغې کې موږ HTML کوډ ولیکو. نو هغه ټول چې دی موږ سره یو ټول دی ویژوال سټوډیو کوډ ورته وایو. هغه چې دی موږ به ډاونلوډ کوو په دې ویډیو کې او موږ به یو وړوکی سټارټ اخلو HTML نه. نو راځئ چې ورځو او VS کوډ ډاونلوډ کړو. نو راځئ چې بیا سیده ورځو ګوګل ته ورځو او په ګوګل خو موږ ته پکار دی چې ګوګل کې موږ څه چلو کړو. ګوګل کې به موږ ولیکو چې ویژوال سټوډیو کوډ ډاونلوډ. دلته راغلو، دا یو لینک به کولاو کړو ورته. ما سره چونکې میک بوک دی نو دلته زه چې دی د اپل سیلیکن دی کې چپ دی، زه به دا یو آپشن سلیکټ کومه. ما په خیال زیاتره خلکو سره وینډوز وي نو هغه چې دی د وینډو دې بټن یې لږ کلیک ورکولی شي. زه به چې دی دا ډاونلوډ کومه او دغه دی د خوا رالم. د دې ډاونلوډ کول ډېر زیات آسان دي، نو دونه غټ خبره نه ده. په وینډو کې هم تاسو کو لوجیکل سټیپس مخې ته پکې ځئ نو دا به ډېر ایزیلی ډاونلوډ شي. بس په دغه بټن یې او بیا دلته راشئ خپل ډاونلوډس له او دا دی ویژوال سټوډیو کوډ. داسې ښکاري، دا شکل یې داسې د آیکن او دغه دی کولاو شو دلته. دا چې دلته کولاو شو نو تاسو دلته دې کې تیم خپل سلیکټ کولی شئ، لکه ډارک خو لکه لایټ پکې اخیستلی شئ، خو زما دا ډارک یې خوښي دا یو. او دې کې موږ نور څه کولی شو، نور څه سیټینګونه به پکې پرېږدو. او دې نه مخکې چې زه تاسو ته یو بل شی وښیم، زه راځئ چې موږ چې دی دلته یو فایل جوړ کړو، نیو فولډر جوړ کړو. اصل کې دې نیو فولډر له به موږ نوم ورکړو چې HTML ټوټوریل به ورکړمه. ولې چې دا دې کوډ په دې فولډر کې به بیا لږ وروسته موږ د HTML فایلز جوړو. لکه پایتن کورس که تاسو زما لیدلی وي هغې کې به موږ پایتن فایلز جوړول. نو دې ځله موږ HTML سره بیزي نو موږ به HTML فایلز به جوړو او بیا د HTML کوډ به پکې کوو. اوس به زه چلو کړو چې زه به دا فولډر چې دی دا به زه په خپل VS کوډ کې کولاو کړمه په دې کې. او دا به څنګه کولاوم، زه به دلته راشم دلته پاس او دلته به ووایم چې اوپن فولډر دلته به راشم ډیسکټاپ ته او دلته چې ما ورکړی و HTML ټوټوریل او دلته به وکړم چې اوپن. دلته به دا بټن ووایو چې yes I trust the authors او بیا دلته چې دی زموږ HTML ټوټوریل کوم موږ چې دا جوړ کړی و دا فولډر هغه نوم چې دی دلته ښکاري. د دې مطلب دا دی چې موږ دې فولډر دننه یو. اوس کو زه تاسو ته یو مثال درکړم چې زه دلته کو دې لایسې کلیک ورکړم او زه دلته داسې ولیکم چې hello.txt یو TXT فایل کو ما دلته جوړ کړو. د دې مطلب دا دی چې دا فایل چې دی د دې منځ کې جوړیږي، hello.txt دلته راغلی. نو موږ اصل کې مطلب مې دا دی چې موږ دې فولډر کې بیزي یو. نو واپس به دلته راشم. مقصد د دې ویډیو دا و چې موږ HTML کوډ ولیکو، یعنی د ویب سایټ یو سټرکچر زده کړو. هغې دپاره موږ په دې ټول کې موږ ته پکار دی چې لږ سیټینګ وغیره وکړو چې بیا موږ ته وروسته هغه مرسته کوي. نو موږ به دلته راشو دې ځای ته ایکسټینشنز ورته وایي او دلته به موږ ولیکو چې لایف سرور
او دا دلته به کلیک ورکړو. ما سره دا چې د انسټال دی، تاسو به دا انسټال کوئ او دلته به موږ یو HTML فایل به جوړو. زموږ HTML فایل پکار دی، ځکه هم پکار ځکه چې موږ غواړو چې هغې کې موږ د خپل ویب سایټ یو سټرکچر ولیکو. دلته به راشم داسې چې دې ته کلیک ورکړم، دلته ماله دغه راکړي چې ته فایل جوړولی شې. دغسې م کولی شم او دلته زه رایټ کلیک کولی شم او بیا نیو فایل هم دلته کولی شم. نو ډېر پوسیبلیټیز پکې ډېر دي. دلته به زه ولیکم چې index.html مې ځکه ولیکو ځکه چې زه غواړم چې دا د یو HTML فایل شي. انډیکس به تاسو بل نوم هم ورکولی شئ، خو فلحال دی index.html فایل شي. نو دلته چې دی زموږ د فایل چې دی کولاو شو. دې نه مخکې چې موږ لیټرلی کوډ لیکلو باندې شروع شو، زه تاسو ته لږ نور معلومات درکول غواړم د ویب سایټ په باره کې. نو تاسو راځئ زه تاسو یو ویب سایټ ته بوځم او هغې کې درته په سکرین باندې وښیم چې د ویب سایټ سټرکچر کومه دی، HTML کومه دی او څنګه ښکاري HTML. زه به د چلو کومه زه به یو ویب سایټ داسې لاړ شم، زما یو پورټفولیو ده او دا زما پورټفولیو ده. په دې دا چې دی ما جوړه کړې ده، ما پکې HTML CSS او جاوا سکرپټ په تھرو باندې ما دا جوړه کړې ده او په دې کې زما خالي هسې معلومات دي که نه. په دې کې HTML مې استعمال کړی دی، CSS. زه به دا چلو کوم چې د دې پیج سورس ته به لاړ شم، رایټ کې کلیک کوم او لاړ به شم ویو پیج سورس. صحیح ده. دلته چې لاړم دلته زما HTML ښکاري ده. دا ټول چې دی دا د پاڼې معلومات دي. دې ځینه واخله او دا HTML کوډ دی. کیدای شي اوس تاسو ورته اول ځل ګورئ یا تاسو مخکې لیدلی نو تاسو وایئ چې دا څه قصه ده، دا څه ګډې وډې لیکل شوي دي دلته که نه. خو دا دونه ډېر زیات کمپلیکیټډ نه دی. سړی موضوع پرې لږ خلاص شي بس بیا ورته اسان وي. خو دا چې دی دا ما کوډ لیکلی دی او دا کوډ چې دی دې کوډ نه چې دی دا زما پورټفولیو ته ما جوړه کړې ده. خو بیا پکې ما رنګونه منګونه مې پکې اچولي او بټنو باندې چې کلیک ورکړې اخوا دې خوا هم تللی شي. نو CSS او جاوا سکرپټ مې پکې استعمال کړی دی. نو زه اوس تاسو ته ښیم چې د دې خپل ویب سایټ نه پورټفولیو نه چې زه CSS لرې کړم، رنګونه ترې لرې کړم او خالي دغه پکې پرېږدم HTML، نو دا به څنګه ښکاري. نو راځئ چې زه دغه وکړم. زه به دلته انسپیکټ ته لاړ شم او په دې انسپیکټ کې دا زما بیا د څه ورته وایي د HTML کوډ دلته مخامخ راغلی. خو زه به چې دی دلته نه به ورته دغه لرې کړم CSS ما پکې اچولی، دا CSS به لرې کړم. CSS مې لرې کړو. اوس تاسو دلته وګورئ چې دا زما تصویر دونه غټ شو، تصویر مې غټ شو او بیا هغه ما چې لیکلي وو هلو ایم خان هغه دونه خراب شو، ښکته راغلی او ټول چې دي یو بل سره خواږې سینې ختلي معلومات او هغه بټنې نه دا شی جوړ شو. دا شی نه ما څونه ښایسته جوړ کړي، په CSS باندې مې جوړ کړي او بیا دا ټول معلومات بټنې هم نشته دی چې اخوا دې خوا پرې لاړ شم. دا نور تصویران دونه غټ شوي دي، دا خو ما ښایسته واړه کړي وو، یخې مې وو که نه. دا هر څه چې دی کونټیکټ مې والا ځای چې دی هغه دغه شانته شو. نو مخکې ما څه چل کړی، ما مخکې چې دی دا دغه مې لیکلی وو HTML مې ټول داسې لیکلي وو، ټول یو دغه شانته یو بل سره نښتلی وو، بره ښکته وو. بیا مې په قلار CSS او جاوا سکرپټ مې پکې لګولی وو. نو بیا مې ښایسته داسې شی مې ته جوړ کړی وی، دا شی مې ته جوړ کړی دی. نو فلحال به موږ ورځو HTML ته. زه تاسو خو دلته یو مثال وړوکې غوندې کې و هم لیدو، خو راځئ چې اوس په خپلو ګوتو باندې د دې یو سټارټ واخلو. نو زه دلته راغلم، دلته چې موږ index.html جوړ کړی و او په دې کې به زه دا نښه ورکړم او زه به انټر ورکړم. نو بیا دا د HTML د پاڼې دپاره داسې څه لږ بیسیک معلومات دي. دا دونه فلحال دپاره دا دونه اهم نه دي، خو په دې کې بیا هم تاسو ته پکار چې تاسو وایم چې د دې مطلب دا دی چې دا د دې کرښې مطلب دا چې دا یو HTML پاڼه ده، HTML فایل دی او دلته لیکل شوي چې دا د انګلیش ژبه کې دی، ډیفولټ دلته انګلیش راغلی دی، لینګ چې دی لینګویج انګلیش دی او دا چې دی د دې پاڼې په باره کې نور معلومات دي او دا د دې پاڼې ټایټل چې دی دا ډاکومنټ دی.
خو په یوه خبره دې کې دا ده چې په HTML کې چې دی موږ د ټیګز استعمال کوو. ټیګز څه ته وایي؟ لکه دا بوډي ده که نه، دا بوډي چې دی د پاڼې بوډي موږ خو یوه HTML پاڼه جوړو. د HTML پاڼې بوډي چې دی د دې ځای نه شروع کېږي، د 9 کرښې نه شروع کېږي، په 11 ختمېږي، او د بوډي دننه چې دی هېڅ هم نشته دی. نو ځکه دا پاڼه به خالي. دا پاڼه اوس موږ غواړو چې دا رن کړو، موږ وګورو چې دې پاڼې کې څه پراته دي. نو هغه به موږ لایف سرور انسټال کړی دی، هغه به موږ سره هیلپ کوي چې موږ دا پاڼه کولاو کړو په یو براوزر کې. زه به دې ته رایټ کې کلیک کوم او اوپن ویت لایف سرور له به ورشم، او دا به چې دی ما ته دا پاڼې راته کولاو کړه. دلته به تاسو ته ښکاري index.html. دا فایل موږ چې دی جوړ کړی دی، او دا یو لایف سرور راله یو سرور جوړ کړی دی. دا سرور په دې سرور باندې چې دی زمونږه دا پاڼه چې دی چلیږي. نو اوس تاسو ته ښکاري چې دا پاڼه چې دی دا خالي دی، هېڅ هم پکې نشته، بوډي کې هېڅ هم نشته دی. خو دا ټایټل به تاسو ته ښکاري. ټایټل چې دی دلته لیکل شوی دی ډاکومنټ، ځکه چې دلته موږ ټایټل چې دی ډاکومنټ و. خو زه ډاکومنټ په ځای کو دلته د دې نوم خیبر ورکړم ټایټل، او زه چې دی دا کنټرول S کمه لکه سیو کمه دا پاڼه، او زه بیا دلته بېرته راشم، دا چې دی خیبر دی. نو ټایټل وله موږ بدل کو. اوس چې دی زه غواړم چې په دې پاڼه کې خو څه شی راولو، چې څه شی خو پکې که نه وګورو چې څنګه سټرکچر خو څه جوړ کړو. هغې دپاره به موږ راځو، موږ به HTML کې ټیګس دي، ټیګس به جوړو، او د هر یو الیمنټ چې دی خپل ټیګ دی. او ټیګ چې کله ټیګ میګ نه به تېر شمه، سمپل یوه بټنه به زه تاسو ته جوړه کړم، او د هغې په تر باندې تاسو ته زه وایم چې یو الیمنټ یا یو الیمنټ څنګه جوړېږي، ټیګ څنګه جوړېږي. زه به دلته ولیکم چې بټن، او دې چې دی دا شیز پکې کولاو کړو، دا شیز پکې کولاو کړو. دا لږ اتومیټیک کوي، تاسو په خپل هم په خلار کولی شئ. او بټنه چې دی دې ځای نه شروع شوه او بېرته هغه ځای کې خوا کې بنده شوله، او دا د بندېدلو نښه دا ده چې دې کې به یو سلیش لګېدلی داسې. صحیح ده؟ او زه به دې په بټنې کې زه ولیکم چې بټنې له یو نوم به ورکړم چې ما کلیک کا، دا د بټنې نوم دی دا. نو دلته به زه بېرته راشم، دلته وګورئ تاسو دا بټنه جوړه شوې ده. زه به دا لږ غټ کړم ولې چې بس چې ښایسته ښکاري. نو دلته بټنه راله، ما کلیک کا، او دا ډېره ساده بټنه ده، دې منې څه رنګونه منګونه پکې نشته دی، خو هغه اوس ضروري هم نه دي. نو دا چې دی ما تاسو ته مثال درکړو چې بټنه ده، د بټنې نوم دی، او بیا بټنې ټیګ چې دی ختم شو. دا چې دی د HTML فایل سټرکچر کې موږ اولنی الیمنټ جوړ کړو. دې نه علاوه موږ سره ډېر زیات الیمنټس دي، خو زه چې دی بیسکس نه به روان شو. نو زه به چلو کوم ټایټل چې دی یو ټایټل هیډینګ ورته موږ وایو، هیډینګ او ټایټل خو رښتیا بدل شي نه، خو یو هیډینګ اچول غواړم. او هیډینګ چې دی هغه موږ سره چې ولیکو، موږ سره H1 H2 H3 H6 پورې راځي، مطلب شپږ قسم هیډینګس دي. او راځه چې شپږ واړه موږ چې دی چیک کړو دا څنګه هیډینګس دي. زه داسې هم کولی شم، او زه داسې هم کولی شم، خو داسې به راباندې بیا ډېر وخت ولګېږي. چې داسې کوم که نو دا مخکې اچوم، بیا H1 لیکم او بیا داسې کوم. نو ښه دا ده چې زه H ولیکم، 1 ولیکم او دې له انټر ورکړم، دا راله زر کار کوي. په دې کې ولیکم چې زه یو هیډینګ یم. صحیح ده؟ راځئ چې دا څنګه ښکاري وګورو. زه چې دلته څه شی ولیکم بیا زه سیو کوم، نو بیا دلته ځم کنټرول S وهم، یا کنټرول S وهم، بیا دلته راشم چې دلته ما ته ښکاره شي. خو دا خو بیخي ډېر غټ دی، بهتر لږ نورمل سایز ته به یې بوځو. صحیح ده؟ زه یو هیډینګ یم راغللی، او دا H1 دی. H2 به وګورو. زه یو هیډینګ یم، دا به زه کاپي کړم او پیسټ زه به چې دی دا به H2 کړم، او دا چې دی دا به H3 شي،
دې کې H رانغللی H3 شو او دا چې دی دا به H4 کما H4 H6 راځئ چې وګورو چې دا دا H6 شو راځئ چې وګورو چې دلته اوس څه چینجز راځي ښه نو دې نه H1 چې دی ټول نه غټ دی او بیا H6 چې دی ټول نه وړوکی هیډینګ دی دې نه علاوه موږ سره نور هم ټیکس دي او هغه په موږ سره دی یو پی دی پی چې دی پیراګراف نه راځي پیراګراف مطلب چې ته یو هیډینګ واچو هیډینګ لاندې به کوم څه انفارمیشن څه ډسکرپشن وغیره چې لیکې داسې ولیکې چې زه یو پیراګراف یم نو دا چې دی د دې ډیفولټ چې دی دغه شانته وي دغه شانته ښکاري دې نه علاوه موږ سره نور څه دي چې او چې زه وغواړم چې یو سپیس راشي HR به ولیکم او HR نه مخکې به زه یو بل پیراګراف واچوم پې ولیکم زه بل یو پیراګراف یم او بیا چې دلته ورشو نو دلته یوه کرښه راغلې ده او دا کرښه چې دی د دې BR وجې نه راغلې ده د HR وجې نه راغلې ده او BR مطلب دا دی چې ته یو ایکسټرا سپیس ورکړه یوه ایکسټرا کرښه پرېږده لکه چې اوس زه دلته یو BR ولګومه BR چې دی اصل کې داسې خاص ټیګ نه دی خو چې دا چې ولیکې نو دلته چې د یوه کرښه به پرېغستل شي دلته موږ رالو دلته د BR وجې نه چې دی یوه کرښه پرېغستل شوه د نه علاوه موږ سره نور ټیکس هم دي لکه ما تاسو بټن وښودله هیډینګس مې وښودل پیراګراف مې ولیکو په رښتیا په پیراګراف کې یو بل شیز دی کله کله موږ کوډینګ کوو نو موږ به وایو چې یو پیراګراف ولیکو خو موږ سره بیا ډېر لفظونه نه چې اوس په فلحال په پیراګراف کې څه ولیکو نو موږ د دې شیز استعمال کولی شو موږ به دلته ولیکو لورم انټر به ورکو دا چې دی موږ له باسې دغه راکړي یو څو ټکي به راکړي اصل کې نو بیا چې دلته موږ راشو دلته بس لورم اپسم راغلی دی یو پیراګراف دی دا زموږ صحیح ده موږ لورم اپسم سره نور لورم سره موږ دا هم کولی شو چې موږ ویو چې موږ ته چې دی پی دی او زه دلته ولیکم لورم او دلته ولیکم سټار زه وایم چې یو 50 ټکي دې راشي انټر ورکړمه او 50 ځله دې راشي دا 50 ځله دی رښتیا نو دلته چې بیا موږ راشو بیا چې دی دې راته دا ځای ډک کړی دی خو دغه موږ نه دی پکار وبخئ موږ ته چې دی 50 نه دی پکار 10 پورې کافي دی صحیح ده نو دلته چې دی زموږ دا دوه پیراګراف دي دا لورم چې دی اکثر په کار راځي بیا ډېر زیات او دې نه علاوه زه به یو دلته یو HR ورکړم چې موږ سره یوه کرښه راشي تاسو ته پته ده ولې چې دې کرښې نه بعد زه غواړم چې یو بل نوی ټیګ درته وښیم نو HR زما په کار راغلی HR نه بعد چې دی زه به یوه بټنه غوندې کې جوړه کړم بټنه به نه خو لینک به وي کله کله تاسو به وینئ چې تاسو ته لینک راشي په ویب سایټ کې لینک له چې کلیک ورکړئ تاسو به بل چېرته لیږي نو زه به دلته ولیکم موږ سره اینکر ټیګ وي دلته A دی او دا چې A له چې بیا زه کلیک ورکړم دا شی راته کولاو کړي دې نه بعد په دې ځای کې href کې چې دی زه دې کې معلومات ورکولی شم چې کله چا دې باندې کلیک ورکړو پکار دی چې دا چېرته لاړ شي زه به فلحال دلته ولیکم چې www.google.com google.com ته دې لاړ شي چا چې په دې باندې کلیک ورکړو دا به ما چې دی سیو کړو زه دلته راغلم او هیڅ هم نشته دی ځکه نشته دی ځکه چې ما څه نوم یې نه دی ورکړی هیڅ نوم مې نه دی ورکړی زه به دلته ولیکم چې ګوګل ته لاړ شه بس بیا د شانته شی جوړیږي لینک ټایپ غوندې کې دلته راشي او دی له چې موږ کلیک ورکړو دی له ګوګل ته چې دی نیسي
ګوګل ته ځکه نه ځي ځکه چې ما به وله لینک صحیح نه ورکړی. ګوګل ته زه په خپله لاړ شم، لینک را پټ کړم او کنټرول سی کړم او بیا خپل دلته کوډ ته راشم او دا چې دی صحیح پوره صحیح لینک غواړي. چې صحیح لینک مې ورکړو چې وایي ګوګل ته لاړ شه او بیا زه دلته رالم خپل ویب سایټ کوم چې موږ خیبر نوم مو مله ورکړی دی. واه خو نو دې له چې اوس کلیک ورکړم دا اوس راځي ګوګل ته. نو اینکر ټیک چې دی موږ ته دغه کار کوي، هغې کې موږ نیویګیشن کې په کار راتلی شي. واپس به موږ خپل ځای ته راشو او خو زه اوس نه غواړم چې ګوګل ته لاړ شم. زه وایم چې زه چې کوم ویب سایټ جوړوم په هغې کې دې بل ځای ته لاړ شم. لکه مثال زه تاسو ته درکړم، دلته ما index.html جوړ کړی دی. زه به دلته یو بل فایل جوړ کړم او زه به درته وایم چې بله پاڼه .html سپیلنګ مې کېدای شي خراب وي وبښئ. او زه به دلته د پاڼې بیسیک دغه به وکړم، کوډ به ولیکم او زه به دلته یو h1 ولیکم. په دې کې به ولیکم چې په خیر راغلی دې پاڼې ته. صحیح ده، دا بله پاڼه ده خو زه غواړم چې د index.html کې چې کله سړی دې لینک دې اینکر ټیګ له کلیک ورکړي نو هغه په کار دی چې هغه بلې پاڼې .html ته لاړ شي. نو په کار دی چې بیا زه د دې بلې پاڼې .html اډرس په دې href کې ورکړم. دلته به زه څه کوم، زه به دلته ولیکم چې بله پاڼه .html. صحیح ده، دا مې ورکړو او اوس راځئ چې وګورو. دلته راغلم او چې دلته ټک ورکړم نو دلته وایي چې په خیر راغلی دې پاڼې ته. او دلته کو پاس موږ وګورو دلته چې دی لینک هم چینج شوی دی ځکه چې موږ بلې پاڼې ته راغلي. صحیح ده، نو اینکر ټیک دونه د کمال شیز دی. ما تاسو ته ویډیو شروع کې د تصویر هم یو ذکر کړی چې راځئ د تصویر دغه هم وګورو پکې چې تصویر پکې څنګه چول کېږي. زه به یو HR ورکړم چې یو بل لیک راښکل شي او دلته ښکته به د تصویر لګولو لپاره په خپل ویب سایټ کې هغې دپاره موږ د ایمیج IMG ټیګ استعمال کوو. دا چې دی بس ټیګ دی او دلته SRC چې دی SRC کې به موږ سورس په دې کې به موږ د ایمیج کم تصویر چې دی د هغې اډرس به ورکړو چې تصویر د کم ځای نه را روان دی. او دا شی به فی الحال لرې کوم دونه هم نه دی. زه به لاړ شم دلته به یو تصویر ورکړم، څه به ورکړم چې دلته به زه ولیکم چې پروګرامینګ او تصویر له به لاړ شم او دلته نه به یو تصویر کوم تصویر ستاسو خوښیږي دا یو تصویر څنګه دی زه به دا چلو کوم چې د دې تصویر چې دی دا به سیو کوم. پهلې دلته نیو ټیب ته راواړم. صحیح دی او اوپن کاپي ایمیج اډرس کېدای شي دا صحیح وي. ما د دې ایمیج اډرس چې دی یا دا شیز دي ځای نه به سیو کړو که نه یار. لینک مو له راواغستو او بېرته خپل دلته راشو کوډ ته او دلته سورس کې چې دی پیسټ کړو. دا ما ته پته نه چې دا به صحیح کو نه کار به کوي کو نه کوي. خو موږ چې اوس کنټرول S کو او دلته راشو خپل پاڼې ته واپس شاته لاړ شو نو دلته کوم ایمیج موږ ته نه ښکاري. دا به ول نه ښکاري یار لکه چې ما صحیح شیز نه دی راغستلی. زه چې دا وکړم کوپي ایمیج اډرس بیا دی خوا راشم دلته چې دی دا پیسټ کړم او کنټرول S ورکړم دلته راشم خپل دلته او دا دی راغلی دی. دا به لږ مخکې ولې نه راته یار. او دا تصویر چې دی بیخي ډېر غټ دی نو دا به یې څه لږ بدل کړو یا وړوکي به یې کړو. وړوکي به یې څنګه کړو زه به دا چلو کړم زه به دا چلو کړم چې دلته به ویت ورکړم. ویت چې دی یو سلو شل PX په کار کې کو نه یو سلو شل. تاسو راځئ دا وړوکی کړی دی ډېر وړوکی شو نو
بس تصویر پکې هم لږ وړوکی غټ کولی شو. 300 ورکړمه، نو دا به بیا څنګه وي، 300 ګزاره کوي. نو فی الحال موږ چې دی په دې ویډیو کې وی ایس کوډ هم ډاونلوډ کوو، غوندې کې ایچ ټي ایم ایل ته انټروډکشن ورکو. راتلونکي ویډیو کې به موږ لږ نور هم د ایچ ټي ایم ایل کې ډیپ ورځو، موږ به ګورو چې موږ نور کم ټیکس استعمالولی شو. تاسو ماته اجازت راکړئ، ډېره ډېره مننه. د الله پامان.